عمران خان وایي اسلام آباد ته د خلکو تلونکي سمندر به ټول لاهو کړي. د پاکستان پخوانی لومړي وزیر او د حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر خپلو تازه څرګندونو کې ګواښ کړی د ټاکنو نیټه اعلان نشي نو اسلام آباد ته د خلکو روان سمندر به ټول لاهو کړي. نوموړي چې تېره شپه د خیبر پښتونخوا په مردان سیمه کې خپلو پلویانو یوې سترې غونډې ته خبرې کولې پر خپلو ملاتړو غږ وکړ چې د مۍ میاشتې په وروستیو کې د اسلام آباد پر لور لاریون ته چمتووالی ونیسي. عمران خان دغه پلان شوي لاریون ته د ازادۍ لاریون نوم ورکړی. ویلي دي چې 2 میلیونه کسان به اسلام آباد ته بیایي. نوموړی چې د پارلمان لخوا له بېواکه کېدو راوروسته پاکستان مختلف ښارونو کې غونډې جوړې کړي دي او ټاکلي ده چې په دې لړ کې نن شنبه سیالکوټ کې هم خپل پلویان راغونډ. د پاکستان مخکینی لومړي وزیر د مردان غونډه کې یو ځل بیا د ګوښه کېدو لپاره امریکا ته د منسوبې توطیې یادونه وکړه او زیاته یې کړه موږ د امریکا غلامان او نوکران نه یو. عمران وایي چې کله پر دې توطیه خبر شو نو هغو خلکو خواته ورغی چې دا دسیسه یې شنډولی شوه او هغوی ته یې وویل که توطیه بریالۍ شي اقتصاد به د تباهۍ پر لور ولاړ شي. عمران خان ادعا وکړه چې توطیه کې ټول ښکېل کسان پیژني او یو یو به ولس ته ور وپېژني. د اسیا نیوز قدرمنو لیدونکو مننه چې تر دې دمه وئ راسره.